نن دلته د ویښتانو په اړه باندې خبرې کوو. ویښتان د انسان نیمایي ښکلا په ویښتانو پورې اړه لري. که چیرې ویښتان ښایسته نه وي نو ښایسته ماغ هم بدرنګه معلومیږي. نو د ویښتانو د ښه ساتنې او پاملرنې لپاره ځینې مهمې سپارښتنې راسره واورئ. اول د ویښتانو د ځلا او ښکلا لپاره یوه اسانه طریقه ده چې لومړی کوپره میده کړئ او مستو ته یې واچوئ او تر سر مینځلو نیم ساعت مخکې په ویښتانو ښه ووهئ او نیم ساعت وروسته خپل ویښتان ومینځئ چې په نتیجه کښې به ستاسې ویښتان په زیاته اندازه سره جلا او ښکلا پیدا کړي. دوهم، پر وخت د ویښتانو مینځل مهم دي. وچ ویښتان په هفته کې یو ځل مینځل هم کفایت کوي، خو غوړ ویښتان باید په هفته کې 2 او یا هم د 2 وارې څخه زیات ومینځل شي. دریم، د ګرمي په موسم کې د خولې په خاطر ویښتان ژر خیرنېږي نو باید ژر ومینځل شي. څلورم، که چیرې د سر تر مینځلو مخکې ویښتان غوړ یا ږمنځ کړل شي نو ډېر ګټور دي او د دې باوجود د ویښتانو د مینځلو لپاره باید اوبه لږ ګرمې وي، ځکه یخې اوبه د ویښتانو د خانګرې او رژېدلو لپاره یو ریسک فکتور دی. پنځم، مخکې تر دې چې ویښتانو ته شامپو ورکړئ لومړی خپل ویښتان لانده کړئ، په ویښتانو کې کوچنۍ لارې جوړې کړئ، د ځګ لپاره لږ اوبه پر واچوئ او د ګوتو د سرو په مساج باندې ټول سر ته شامپو ورکړئ، یعنې په شامپو تر 15 دقیقو پورې مالش او مساج کړئ چې په دې عمل کولو سره به تاسې ډېرې ګټې کړې. یو دا چې د ویښتانو پای او د سر پوست ته به مو هم شامپو رسولي او د سر ټوله خیره او چټلي به مو پاکه کړې وي، او بل دا چې د سر د پوست په مساج کولو سره به د ویښتانو ریښو ته د وینې راتګ زیات شي. شپږم، بې ځایه ګران بیه صابون او شامپو مه رانیسئ، ځکه د عام صابون او شامپوګانو په واسطه باندې هم ویښتان پاکېږي. چې د ګران صابون او شامپو رانیسئ په دغو کې تیزاب هم زیات وي، په هغو کیمیاوي مواد هم زیات وي او د ویښتانو د رژېدلو لپاره نور هم زمینه مساعد وي. اووم، د سپېره ویښتانو د ځلېدلو لپاره د لیمو اوبه ډېرې ګټورې دي. د ویښتانو تر مینځلو وروسته اوبو ته د لیمو اوبه واچوئ او ویښتان باندې ومینځئ. تر دې وروسته ویښتان په پاکو اوبو ومینځئ او تر وچېدلو وروسته یې ښه ارام ږمنځ کړئ. اتم، د ویښتانو د خانګرې یا پخې لپاره د لیمو اوبه ډېرې ګټورې دي. د لیمو په اوبو کې د سیب اوبه او څو څاڅکي د زیتون تېل یا د بادام تېل واچوئ او د ویښتانو بیخونه ورباندې لانده او د څو دقیقو لپاره د ګوتو په سرو مساج کړئ. د دې وروسته یې په لږ ګرمو اوبو ومینځئ. نهم، هېڅ وخت ویښتان په ډېرو ګرمو اوبو مه مینځئ چې په دې سره د ویښتانو خانګره یا پخه زیاتېږي. د ویښتانو د صحت لپاره لږ ګرمې اوبه ګټورې دي. لسم، لانده ویښتان هېڅکله مه غوړوئ او لانده ویښتان هېڅکله مه ږمنځوئ، ځکه په دې سره د ویښتانو طبیعي حالت خرابېږي. یولسم، د بل کس ږمنځ، برس، اټوال مه استفاده کوئ چې په دې سره تاسې ته ناروغۍ او سپږې انتقالېږي. او 12، ویښتانو د ښه او ښایسته ساتنې لپاره په میاشت کې یو ځل خامخا د خپل ویښتانو ته د زیتون، روغن، خوردني او بادام او یا هم د شړشمو په تیلو سره مالش ورکړئ. 13، که چیرې د یو کس ویښتان په لږ عمر کې سپین شي نو هغه د هره شپه نیم کیلو شیدو ته څو څاڅکي د بادام تیل واچوي او لږ دې ګرمې کړي او بیا دې وڅښي چې په نتیجه کښې به سپین ویښتان بېرته تور شي او د نورو ویښتانو د سپینوالي څخه مخنیوی وشي. 14، د ویښتانو د رژېدلو څخه مخنیوي لپاره د مندکې څخه مغز وباسئ او میده یې کړئ. یو موټ اندازه د شپې په اوبو کې خیشته کړئ او سهار یې په اوبو کې واچوئ او پر سر یې واچوئ او ویښتان مو ښه ورباندې مساج کړئ. د 1 ساعت وروسته یې په لږ ګرمو اوبو ومینځئ او ویښتانو رژېدل به په لنډ وخت کې اصلاح شي. 15، د ویښتانو د اوږدوالي او ټینګوالي لپاره د یوې هګۍ ژړ او د یوې کاشوغې د شړشم تیل سره ګډ کړئ، ښه یې سره میکس کړئ او بیا ورباندې خپل ویښتان مالش او د ویښتانو پېښو ته یې ورسوئ. د ګوتو په سرو او ټول ویښتانو په دواړو لاسو ښه مساج کړئ. د 10 دقیقو لپاره مساج ورکړئ او 3 ساعته وروسته یې په لږ ګرمو اوبو ومینځئ. یوه خبره دا مهمه ده چې هر وخت که چیرې ویښتان مو خیرنېږي ویې مینځئ او کله چې اودس کوو په ویښتانو کې مو لوند لاس تېروئ او ویښتان په ډېرو قیمتي شامپوګانو او ګازداره شامپوګانو باندې مه مینځئ. بیا مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ او د خپلې کورنۍ روغتیا ته خاص پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ.